دوستانو تاسو ته د مری په باره کې تازه ترین معلومات درکوم چې په مری کې ډیر خلک هم ایثار دي او لارې پې هم بندي شوي دي. دغه ویډیوګانې در سره هم شریکوم، موږ سره تر اخرې پاتې شئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یو، زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو. د ډیرو کورنیو ښځې او سړي چې په غاړو کې بند پاتې شوي دي او اوس هم ایثار دي او ډیر پکې مړه شوي دي هم دي. دوستانو تاسو ته به هم پته وي چې په مری کې د څو ورځو نه ډیر زیات واوره وریږي او د واورې طوفانونه هم شروع شوي دي چې له دې وجې هلته ډیر زیات خلک ایثار دي او لارې بندي شوي دي او هغوی په غاړو کې شپې کړي دي چې له هغې وجې د اکسیجن کمې راغلي دي او ډیرو کسانو هم هلته خپل ژوند د لاسه ورکړی دی چې اوس داسې ویل کېږي چې هغو ځایونو ته د پاکستان پوځ ورسېدو او امدادي ټیمونه هم رسېدلي دي او کار یې شروع کړی دی او هغوی چې اوس رسېدلي ګوري چې ډیر خلک مړه دي او پکې ډیر خلک اوس هم داسې دي چې د مرګ سره لاس او ګریوان دي. خو زیات خلک چې پکې مړه دي نو په هغو کې د یو خاندان 4 او 5 کسان دي چې په دغو کورنو باندې اوس ډیر غم تیریږي. نو الله پاک دې کورنو ته صبر جمیل ورکړي او الله پاک دې دغه کسانو ته مغفرت وکړي او جنت کې دې ورته اعلی مقام ملاو شي، امین. یقینا دوستانو دا یو ډیر افسوسناک او دردونکی خبر چې له دغه کسانو کورنو به ډیر پریشانی کې پراته دي. دوستانو دا د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښ شوي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د وی ویډیو پورې د الله پامان.